السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې د یو پارت له څه وجې راځي او موټر ولې ټریپ کیږي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لږ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. په وی اف ډي انورټر باندې یو پارت په هغه صورت کې راځي کله چې د وی اف ډي انورټر د فریکونسي یعنی د هل سیټینګ دا غلط وي، په صحیح معنا سره د دې سیټینګ نه وي شوی. په هغه صورت کې د وی اف ډي انورټر د سٹارټېدو په وخت کې دوستانو د دې په سکرین باندې یو پارت راځي او موټر ټریپ کیږي. نو دوستانو د دې مشکل د حل فصل لپاره راځو د وی اف ډي انورټر سکرین ته او ورځو د دې سیټینګ ته. اول د وی اف ډي انورټر د پروګرام بٹن انټر کوو او زو پی بی پروګرام ته. کله چې پروګرامینګ بٹن انټر کوو نو په سکرین باندې پی 0 شو کی. د دې څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون بٹن په واسطه باندې زو پی بی ته او د پی بی شو کېدو څخه وروسته د ډاټا بٹن انټر کوو. د ډاټا بٹن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي پی بی 00. د دې څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون بٹن په واسطه باندې زو پی بی 05 ته. کله چې پی بی 05 په سکرین باندې شو شي د دې څخه وروسته دوستانو د ډاټا بٹن انټر کوو نو په سکرین باندې شو کیږي دوستانو 40. دوستانو دلته زمونږ څخه فریکوانسي غواړي چې مساوي کیږي د 50.00 سره. دا برابرو د سټپ اپ او سټپ ډاون بٹنو په انټر کولو سره. دا دوستانو برابرو او د دې څخه وروسته دوستانو د ډاټا بٹن انټر کوو نو په دې سره دوستانو زمونږ د وی اف ډي انورټر سیټینګ دا برابر شو. نو ان شاء الله کله چې بیا دوباره مونږ دا سٹارټو موټر وته نو په دې باندې به دوستانو یو فالټ چې دا نشو کیږي او موټر به په نورمال ډول باندې چلیږي. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.